أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. دا دعا متعلق دا دریم جمعه دا چه خبر مشورو کړی و او داغی آداب میرا توخول دا دو جمعه. ہر انسان اللہ تا محتاج دے او دا اللہ نا غختو تا دعا ہوئے. سوک پا مال کے محتاج دے، سوک پا عزت کے محتاج دے، دا اللہ نے عزت ماری. سوک بچوں کے محتاج دے، سوک زامنوں کے محتاج دے، سوک کاروبار کے محتاج دے، سوک دا گاونڈی نا تنگ دے، سوک دا ظالم نا تنگ دے، دا چا بچی روان دی، دا چا دا خد خاون مسائل دی. دا دنیا سے جو نشو بیا مونگ پدی کی محتاج ہے چا جنت دا اللہ نو غوارو، اخیرت غوارو، دا قبر دا عذاب نا امان غوارو، دا زن کا دن سختی دی و دا اخیرت لوی چقلی دی او خوشحالیم دی پکے. اگے کی خمونگ دیر زیاد محتاج ہے، مستقل آغا زندگی دا دا دے وجہ نا واللہ قرآن شریف کی یوزل نا بار بار فرمائی دا دعا ترغیبات ورکی حضور پاک ہم او دا من کتابونو کے پدے کے مستقل بابونو کتابونو خود لی شوی دی. کتاب الادعیہ، کتاب الدعوات، بخاری کے، ترمذی کے، پنور کتابونو کے. نو دا درے مجموعہ دا کہ دا دعا متعلق سو بعض ضروری خبریں میں در تشورو کریں. نندتا اغا زین خیم چے کم زی کے دعا قبلے گی، اغا وقتون در تخیم چے کم وقت کے دعا قبلے گی، او اغا اسباب در تخیم چے تا اغا اسباب استعمال کے استا دعا اللہ قبلے. رومبے دادی کہ دا عبادت نا پس دعا قبلے گی. عبادت چو کہ نا اللہ نا سوالو کا اذا فرغت فانصب. زمان اکثرو مفسرین دا دے امدق مانا لکل دا چے تکلم دا عبادت نا فارغ شے دعا اوکا خوفان صوب زان اوکاڑاوا، دعا کے وقت واخلا او زر زان مخلا سوا دا دعانا. سمرا چے پا زارے او پا مینت باندے مسئلہ حل کی گی نو زر اغا مسئلہ نہ حل کی گی. بندن ہم چیتا سوال کیو دا سے دا کبر الفاظ وی دا شیرہ کا او پا منڈا ہوئے نو آوی دا سا کبر جن دے او چے بندہ تم تخپ اتمینان لا سونے سے او سشیت غوانے داغ پا زڑک رحم و نرمی راش. اللہ خودر رحیم بادشاہ نو فن سوب زان پا دعا کے خ استعمال کا خو کڑوا دیر وقت استعمال کو دیر زاریو کا اللہ تا دے عبادت نہ چکل فارغ شے او حضور پاک چکلم دے عبادت نہ فارغ شے دے نو دعا گانے کردی. عرفات کے منزون اکرل دا ماسپخین و مازیگر پا یوزل دعای اکرل. مزدلفہ کے دعا کردی التے و مخصوص عبادت تے وقوف دا مزدلفے التا و دریدر دے و دیر دعا گانے کردی او دا سے دعا گانے کردی دی چے رسول اللہ مبارک دا مزدلفے پا دا میدان کے سار وقتی لگ پا خندا شو. صحابوی اللہ رسولہ دا خود خندا وقت ندے، دا خود زارے و دا جزے وقت تاسو خندل وی شیطان میولی دا. ما دا اللہ نا درے سوال اکرل اہم درے والا پارفات کے دو خوال تا قبول شو او پا یو توقف شو اگے کے سونویلی شو. چی بیا مزدلفے ترالم اغا سوال میں دا اللہ نو کا نو دا اغی دا قبولیت آوازم راتاو شو نو شیطان میولید چی پا سر ازان لخور چولے او چغے والے ویلا غرق شو ما تبا شو. دا خود امت تا پارا دڑے رجیبہ سوالو نا اکڑل کہ دا دعاگان درے وانا چی اللہ قبول کرے خو امت اللہ بچ کا زمان ارس خواری چی دا امت دا گمراہے کم دا خلالو تبا شو. نو کم عبادت چے بندہ اوکی عبادت باندے اللہ خوشحالی گی چے عبادت اوکی نو دے عبادت نا پس لاس اللہ توچت کا او پا جزے دعا او کزان مخلاص و منڈے موا مونگ چے دلتا کی مونز مسئلنو کو دعا کو منڈا ہو دعا تا مڑو خیال نی منڈا ہو منڈا موا محتاج ہے اللہ تا خب زان اوکاڑوا او دیر پمینو پشوق سر عبادتو کا عبادت
ما چې کوم حدیث درته ووی حضور پاک فرمایي د اذان او د اقامت په منځ کې هم دعا نه رد کېږي. دا ګوره څونه عجیبه خبره شوه. د اذان او د اقامت منځ کې خو تقریبا نیمه ګنټه 20 منټه ټیم دعا دې کې هم نه رد کېږي. لا یرد الدعا، نه رد کېږي د اذان او د اقامت په منځ کې. یو هغه عبادت دی اذان چې ته د بار نه خلق پرې راغواړې مانځله، حی علی الفلاح او حی علی الصلاة وی الله خوشحاله شي. هو ګوره مؤذن ته زما عبادت له خلق راغواړي. او چې دا کم انسان بانګ نه وی هغه هم ورسره دغه الفاظ وی، لا حول ولا قوة الا بالله، د بانګ الفاظ وی. او بیا اقامت هم هغه عبادت ته چې جمعات کې کم مخامخ خلق دی حاضرین هغه ته مانځه ته ودرې بلې. دو اهم اوازونه شو، اهم عبادتونه شو. حضور پاک فرمای لا یرد، دې کې هم دعا نه رد کېږي. د انسان دعا الله قبلوي. بعضې ځایونه دي چې هلته دعا قبلېږي لکه جومات شو، د عبادت ځای دی. بیت الله شریف شو، بیت الله شریف کې حجر اسود ته مخامخ دعا قبلېږي. زمزم کوی سره دعا قبلېږي. ملتزم ورته وایي د حجر اسود او د بیت الله شریف دروازه د هغې منځ هلته دعا قبلېږي. حتویم چې ورته وایي د بیت الله یو حصه ده هلته قبلېږي. میزاب رحمت د رحمت چې کومه ناوه ده د هغې لاندې دعا قبلېږي. حجر اسود ته چې مخامخ ودرېږي دعا قبلېږي. طواف کې دعا قبلېږي. د صفا غونډۍ ته وخېږي دعا قبلېږي. د مروه غونډۍ ته وخېږي هلته بیا دعا قبلېږي. او بیا د صفا مروه منځ کې لږ ځای دی هلته خلک منډه وایي، اشنه راډونه چې ورته وایي هغې کې هم الله دعا قبلې. لیکن زمونږ خلک دعا نه غواړي، منډه وایي، ځان خلاصوي. شیطان دی که نه، شیطان دی پرېږدي کوم ځای دوا کې خو ستا فایده ده. نو شیطان درته لمسی دی شابه منډه وه. او په صفا مروه خلک استلام کوي، بیت الله ته لاس اوچت کړي، دغلته استلام نشته، دغلته دعا ده، دعا قبلېږي. د حضرت هاجرې دعا دغلته الله قبوله کړې ده. مزدلفه کې قبلېږي، په عرفات کې قبلېږي، په مینا کې لومبي جمرات چې ولېغه شیطانان چې ورته وایي اول او دویم هغې پسې دعا قبلېږي. حضور پاک کړې ده دعا، قبلې ته یې مخ کړي دي، اوږده دعا یې کړې ده. ګوره دا د دعا ځای نه دي زمارونو. او بیا بیت الله ته چې سړی ځي پکار دي چې بل مسلمان ته ووایي چې ما ته دعا وکړه. دام ثابته ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روان دی د مکې مکرمې نه مدینې شریفې، د مدینې شریفې نه مکې مکرمې ته عمرې دپاره. د دواړو جهانو مبارک سردار ورسره جلب وکړه، د لاس ته یې نیولی او ورسره لږ بار لاړ. او بیا ورته څه وایي؟ اوهو ایر ورکې، ګورې مونږ په دعا کې يیر نه کې. دې نه څو خبرې معلومیږي. یو خو چې څوک عمرې حج ته ځي لږ جلب ورسره وکړه. او دویم دا دی چې دغه ځای د قبلېدو دی. ځکه خو حضور پاک ورته فرمایي چې مونږ په دعا کې مه یېروه. او دریم غوره انسان لوی سړی د رکوټي سړي نام دعا غوښتی شي. د حضور پاک څومره لوی شان دی، لوی حیثیت دی، د حضرت عمر د هغه په نسبت رکوټی دی او د هغه نه دعا غواړي. او بل حضور پاک په خپله مستجاب الدعوات دی، دعاګانې الله قبلی. سره د دې چې مستجاب الدعوات دی، الله ته دومره احتیاج لري او دومره حاجت لري او خی خلکو ته اورئ چې زه د خدای د بل نه دعا غواړم. زه پیغمبر یم، دا زما امتي دی، زه دعا غواړم او هغه مخصوصو ځایونو کې ته دعا غواړم. نو تاسو د یو بل نه وغواړئ دعا. یو حدیث کې راځي بظهر الغیب، په شیشه چې یو مسلمان له دعا وکړي هغه الله قبلی. مونږ پکې بخل کوو. زه خو الحمدلله بخل نه کوم. زه خو خپلو مقتدیانو ته، شاګردانو ته، د جمعې مقتدیان دوستان په دعاګانو کې یادوم. ولې یادوم؟ د پیغمبر مبارک وینا ده. او حضور پاک فرمایي چې د یو مسلمان رور بل مسلمان له بظهر الغیب په شیشه الله دعا قبلی. دویم که قبوله شي نو خیر دی که نه، ما نه پسې پیسې ځي او زه پکې یو لالچ ویم دی. لالچ مې دا دی کومه دعا چې د بل مسلمان له وکړه هغه دعا به ستا دپاره هم الله قبوله کړي. نو ولې نه کې بل مسلمان له دعا غوښتل؟ ځینې خلک یې عمرې له ځي، ما په خپله اورېدلي دي. یقین په خدای وکړه د حاجیانو نه مې په خپله یوه جینه مې اورېدلي دي. وایي چې زه راتلم پلانکي راته وایي چې ما ته به دعا وکړې، خصوصي به راته وکړې چې دا خصوصي پکې لاسته وایي.
سپیشل به وکړې چې دا سپیشل هلکه وایي 10 لکه روپۍ زه لګوم دواګانې تا لګوم دا مې اورېدلي دي ما وی او بالکل پیغمبر مبارک دعا غوښتې د حضرت عمر نه تا نه یو سړي دعا غوښته خو در باندې امید دی چې پاک ځای کې تا نه پسې پیسې لګي تا نه نورې 10 لکه خو نه دی خواص یې تللی دي خو مې وروړې تا نه دعا وغوښته او تا غله وکړه چې کومه دعا تا غله کې خدای به یې قبوله کړي دې کې اخلاصي ریا پکې نه په شیشه ده او اقا دعا به ستا دپاره خدای قبوله کړي دې کې ولې بخل کوې د ماشوم نه دعا وغواړه ماشوم ماشوم معصوم ورته وایي د ګناه نه پاک دی نیک سړي نه دعا ولې غواړې ګناه یې نشته یا کمه ده او یا کې کړې ده دومره نیکي کوي چې هغې سره ګناهونه ختمېږي عالم نه وغواړه نیک سړي نه وغواړه نیکانو ته ووایه چې دعا درته وکړي ګناه شته نه یا وي به ولې به نه دنیا کې خامخا سړي نه ګناه کېږي خو هغه دومره نیکۍ کوي توبې وباسي چې ګناهونه ورته الله معاف کوي او دغه نیکان اکثر ګناه نه ځان هم ډېر ساتي نو د ماشوم خو بالکل د ګناه نه پاک دی معصوم ورته وایي اړو ګناه پې نشته د ګناه نه بالکل پاک دی د ماشوم په سر لاس راکاږه د خولې نه دعا وباسه ماشومانو ته دعا وښایه چې دې دعا وکړي د اخلاص نه هغه خدای قبلوي زمونږ د دې حدیث یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاه ډېر لوی سړی تیر شوی دی ډېر لوی سړی او زمونږ احادیثو کې چې دا څومره لوی لوی محدثین دی او د کتابونو استادان دي د دې ټولو په استادانو کې راغلی دی او د تصوف چې کوم لوی خلک دي د هغې په نصفه شجره کې یعنې د هغې په استادانو کې هم د دې نوم پروت دی لوی محدث خوب یې ولید په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید حضور پاک ورته په خوب کې فرمایي وی عبدالله لاړ شه کوفې ته او په کوفه کې یو سړی دی یو تاجر دی بهرامي نوم دی دا هم درته مخکې ووایم چې دغه علاقه ګورې اصل فارسیان د اور عبادت پې هم کوو او فارسي به وي د عراق اصل ژبه فارسي وه د کوفې اصل ژبه فارسي وه د فارسي بانانو دا خو چې بیا حضرت علی رضی الله عنه صحابه کوفې او بصرې ته لاړل عربي یوړه نو دا عرب شو ډېر پکې عرب شو د عبدالله ابن مبارک زمانه کې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې دی کې فارسي چلې د ډېره پورې عربي هم پکې شروع شو بیا رستو عرب شو رستو ډېر رستو په کوفه کې یو سوداګر دی او بهرام یې نوم دی لاړ شه په هغه زما سلام ووایه او د سلام نه پس وله دا بشارت او زیرې ورکه چې ته به ما سره یو ځای په جنت کې یې او ما سره به یو ځای داخلېږي جنت ته لویه مرتبه ده د پیغمبر په مرتبه کې څوک شریک نه د هر چا مرتبه لاندې ده خو بعضې خلک په دنیا کې هم یو انسان سره تعلق او مینه ساتي نو ډېر نږدېکت یې وي ورته دغه مرتبې ته به ډېر راځي ما ته به سره به ډېر میلاویږي ما سره یو ځای به جنت ته داخلېږي راویښ شو بوده شو بیا دا خوب ولید درې ځلې دا خوب ولیده د هغه خو شاګردانو معلومات یې واخیستل فورا راغی کوفې ته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم من رآني فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدم د حقیقت کې لیدلی به شیطان زما په شکل نشي راتلی خو عالم و پوه شو چې دا خو یقیني خوب دی راغی کوفې ته هلته خلکو نه معلومات واخیستل دلته یو تاجر سوداګر چې بهرامي نوم یې شته وی او صاحب خو ته په هغه څه کوې ولې اخو کافر دی مجوسی دی دور عبادت کوي اوهو دا څنګه چل دی ما خو خوب لیدلی دی او بار بار مې لیدلی دی خیر چې ته بل بهرام وګورې چې صاحب بل نشته ته چې کوم تاجر یادی سوداګر لوی سوداګر دقه یو کس دی زه بس ټیک ته وربشم معلومات پې وایي تپوس یې وکړه ورغې خو دا بهرام داسې تاجر او سوداګر و غټه منډی وه غلوه منډی وه او په هغه منډی کې اوس خو په سودکو کې او په ډاټسن او په ټرکونو کې سامان ځي هغه زمانه کې په اوښانو په اسونو په قچرو به او په خرو باندې داسې منډی وه چې بس اوښان به سملاستېدل مال به ترې کوزېده
او بیا به په نور مال بارېده او هغه زمانه کې چې کم علاقې وې د دنیا ګوټ ته به مال سپلی کېده راتبه او تبه راتبه او تبه داسې غټه منډی وه د بهرام لوی تاجر و دنیا کې مشهور سړی چې دی ورغې د خلکو هم دا خیال و چې کیدی شي عبدالله ابن مبارک هم ورسره څه تجارتي کار وی خلک خو د کافرو سره هم تجارتونه کوي چا ورته وی صاحب عبدالله ابن مبارک راغی هغه پیژنده په نوم چې دا خو د مسلمانانو ډېر لوی عالم دی او د حدیثو استاذ دی او د حدیثو د استاذ خلک د پیغمبر د حدیثو د مخه قدر کوي ورته پاسېده د مټې ونیو حضرت راځئ کښېنه ډېر عزت یې وله ورکړ ډېر قدر یې وله ورکړ خو چې عبدالله مبارک د هغه تجارت ته وکتل نو هم حیران شو چې صاحب دا خو غټه منډی ده او لګیا دي بولی کېږي او شی اخیستلی کېږي او شی خرڅېږي او نوکران لګیا دي دی خپل ځان له ناست دی هغه چا سره لیکل کوي او پیسې دی او پلکونو قصې دی او غټه منډی ده عبدالله ابن مبارک و دی بهرام تا سره یو ځان له خبره کړه ځان له کار د سره لره ښه صاحب ځای چې د خلکو نه یې ځان لکه یو کوټې ته ننوتل چې ننوتل وی بهرام زه یو خبرې له راغلی یم خو ما ته به رښتیا وي حضرت وایي جي د هغه دا خیال و چې څه تجارت به شروع کوي یا څه مال بالي یا به څه خرڅوي وایي جي بلکل نه زما ستا منځ کې به خبرې خدا به خفیه وي بلکل صاحب خفیه وي ته څه داسې کار نیک کې راته ووایه وی صاحب زما خو څه نیکي نشته زه خو ستاسو په ژبه کافر یم مسلمان هم وی نه هسې د دنیا په نستا څه ښه کار نیک دا معنا چې ښه کار څه ښه کار کې یاره زما خو صاحب څه ښه کار نشته دغه یو کار دی چې په چا مې قرضی او یې نشم در کولی غریب یې ورته پرېږدم مال مې ډېر کونډه رنډی یتیمانان مسکینانی خیراتي شی ورکوم ډوډۍ ورکوم خلکو له غریبانانو له جامې اخلم بعضې ډېر عجزي کاروبار یې نه هغه له کاروبار شروع کوم چې ده ما دله دا شی درکړه ځان له خرڅوه ګټه کوه دغه ښېګړې میګړې کومه نور خو ما داسې د ښېګړې کار نه دی کړی وی نه دا وړه خبره ده داسې یو کار راته ووایه چې هغه کار تا د زړه د اخلاص نه کړی وي او ته پې مطمئن چې په ژوند کې که ما ښېګړه کړې ده ما نیکي کړې ده ستا په دین او ستا په ایمان نو هغه دغه ده وی عبدالله ابن مبارک یو کار مې کړی دی زما او دا الله په میانس کې دی زما او ستا په میانس کې به دا به چاته وی نه نه وایه دروازه بنده کړه خو نوکران څوک مه راپرېږدی وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی یک تنها د هغه مې واده کوم ما وی چې راشه په دې ښه ډوډۍ ورکوم نو ما په هغې داسې ډوډۍ ورکړه مال ډېر و دولت ډېر دی بې شمېره دی نوکران لګیا دی هغوی را لګټي هغوی شی خرڅوي هغوی اخلي زه اوسګار ناست یم او بلا پیسې را روانې دي ما وی چې راشه په دې زوی داسې ډوډۍ ورکړه چې په دې دنیا کې بادشاه هم داسې ډوډۍ نه ورکړی هر چا له یې ورکړه غریب له یې ورکړه مالدار له یې ورکړه اعلانونه مې وکړل په دې ټولو علاقو کې چې خدای مو بخښه د بهرام د زوی واده دی او ټوله یې غوښتې اعلانونه مې وکړل ورځې مې مقرر کړې او دیګونه او ډوډۍ مې پخې کړې او دا خلک به راتلل او ډوډۍ به خوړه او تلل به هر عام و خاص به راته ما وی غریب هم راځي مالدار هم راځي ښځې هم راځي ماشومان هم راځي مسلمان هم راځه غیر مسلم دی هم راځي ټول دی خوري څو ورځې دا ډوډۍ چلېده څو ورځې خلک به راتلل او ډوډۍ به یې خوړه او د دې نه علاوه مې خلکو له ګفټونه هم ورکړل چې غریبانانو جامې مې ورکول پیزار مې ورکول صادر مې ورکول ډوډۍ مې ورکول نقدې مې ورکولې ما یې راشه د زوی مې واده دی او مال ډېر دی دا وباسه دا مال وباسه ښه خواري مې وکړه او ښه مې په خلکو وسې وکړې ډوډۍ او ګفټونه او مال او دولت مې سم وویشه سم مې خلکو باندې وبیو او په دې اخیری کې مې د خلکو ته وی په اخیری ورځ چې دا کم سپاتې شو دام د خلکو له ورکړې چې وچلې دا لوښي م ورکړه چې دا لوښي م ځان سره یوسي دا چې کوم لوښو کې پخلی کړی دی دا پلیټونه دا رکیبې هم ورسره ورکړي نوکران ټول چې دي نو هغه لاړل اوده شو ستړي دي زم ډېر زیات ستړی وم
خپلې کوټې ته لاړم او زه وده شوم چې وده شوم او ښه ستړی وم خوب دیني مې ته ورسېد دروازه وډبېده یا خدایه ستړی ومه چې دې وخت کې څوک رالل کمبخت د نیمه شپه کې دا د راتلو ټایم دی ټوله دلته ناست ومه څوک نه و او اوس څوک را برخ شو په دا نیمه شپه کې خوب نه وویستم خوب و ستړی نه پس زړه مې ډېر زیات خفه شو بار بار ورډبېږي ورپاسېدم چې دروازه مې کوله وکړه یو زنانه د ډیوه ورسره ده د دروازې مخې ته ولاړه ډیوه کې لږ غوندې تیل دي دا ډیوه پړق پړق کوي او قریبه ده چې مري اوس چې د زنانه ته ما وکتل نو زما ما وی چې سمه غوسه به ورته کوم خو چې ما دې زنانه ته وکتل زړه کې مې په ډېر رحم راغی د دې زنانه د پړونې شلېدلې جامو ته وکتل زړې جامې دي شلېدلې او چې پیزار ته مې وکتل نو پیزار کېړی میړی چې ورته وایي دا هم شلېدلې ډېره په بد حال وه دا زنانه او راتلو سره ما ته وایي چې بهرام راغلی ما تاله او مهرباني وکړه دا ډیوه مې راوړې ده تا ته پته ده چې مري دې کې راته لږ غوندې تیل واچوه خدایا دې کې لږ تیل واچوه دا پړق پړق کوي خدای په دې نیمه شپه په ډیوه په تیلو سکی چې زه دې راپاڅولم وی بهرام بس په تا مې زړه ختېده تاله راله مهرباني وکړه دې ډیوه کې راته یو قاشوغه دوه قاشوغې لږ تیل واچوه ډیوه راته مري خورې په دا نیمه شپه څه کوې په ډیوه څه کوې وی بهرام نورې خبرې پرېږده ما مه لټوه ډیوه کې تیل نه اچوې چې د بل چا دروازه ووهه خدای ډېر مال درکړی دی تاله راغلی یم دې کې یو قاشوغه دوه تیل واچوه یو پیالې تیل واچوه زه بیا ورته یم چې تیل درته اچوم خو په نیمه شپه پې څه کوې وی بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانان د لوږې د لاسه جاړې وږي دي نو مهم چې دا ډیوه مړه شي یو بل ته به نه ښکاري ما ته به هم نه ښکاري نو دوی به نور هم ژړا شروع کړي نو که دا ډیوه کې تیلې وي تر ساره پورې نو ممکن ده چې دوی یو بل ته ګوري ما ته ګوري زه ورته ګورم نو څه ناڅه به تسلي راشي او ژړا به یې لږه کمه شي دې دپاره دا تیل غواړه و چې دا خبره وکړه ما له غوسه راغله او زما پاره سرته وخته چې ماشومان لوږې دي یتیمانان دي وی هغې وایي چې او د لوږې د دړ نه جاړي وی او د لوږې د دړ نه جاړي یا د خدای نیکبخت دی تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړو چې هر عام او خاص ته راشي ودې خوري وی او بلکل تا ته پته وه چې ما څوک نه دي واپس کړی ته چا واپس کړی ستا بچي وی نه نیم راغلی نو چې ما دعوت کړی و ټوله دنیا راتله ته ولې نه راتلې دا ماشومان به دې روستي وو ډوډۍ به یې خوړلې وه ځان سره به اوړې م وه ستا غوندې زنانه وله یتیمانانو له ما جامې م ورکړې پیزار مې م ورکړو نغدې مې م ورکولې ته بیا ولې نه راتلې وی بهرام نورې خبرې پرېږده زما په زخم مالګې مه دوړوي لږ غوندې تیل راته دې ډیوه کې واچوه که اچوې واچوه که نه اچوې او بانې راته کوې نو چې د بل چا دروازه وه وی ما ته وی چې اچوم درته خو په دې مې پوه کا چې ته ولې رانلې ډوډۍ لا بچي دې وی زما د لوږې مري او جاړي او چغې وایي خېټې د درد د لاسه نو دا دې ولې نه راوستل ځان سره به دې وړې م وه وی دا ښځه ما ته وایي چې بهرام نورې قصې مه کوه خدای ته وګوره زر راته تیل واچو زما بچي چغې وایي د لوږې د لاسه په خېټه درد دی غړي په کوټه کې د لوږې د درد د لاسه تا ته څه پته لګي د ماړه پریشانه دی ماشومان مې دقسې په کوټه کې پرېښودل او لوغړېږي د درد د لاسه خدای ته وګوره لږ تیل واچوه که نه اچوې چې زم بل چا ته ووایم غوسه خو مې لږه سړه شوه چې څه چل خو دی ته راغلې چا واپس کړې نه 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 یم راغلی نه مې بچي روستري ولې خیر تیل هم در کوم هر څه در کوم خو بچې دونه راته ووایه چې چل څه ولې رانلې څه چل و خیر ما له مسلمانان هم رالل کافران هر څوک رالل ډوډۍ خوړه څه چل و وی نه مې پرېږدې ما وی نه دا به راتل وی ښه مونږ د رسول الله مبارک نوسي یو مونږ سیدان یو د ما خاوند سید و
زما بچیم سیدان دي د حضور پاک بچی دي او زمونږ نیکه فرمایلی دي چې صدقې به نه خورئ خیراتونه به نه خورئ او زما بچي به هم صدقې نه خوري انما صدقاتو څنګه دي ان هي اوساخ الناس دا به نه خوري هدیه ډالۍ که څوک درکوي نو خوره صدقه به نه خوري تا خیرات کړی و صدقه دې کړې وه نو هغه موږ پیغمبر خپل اولاد خپل بچي منې کړي تا صدقه کړې نه ما وخوړه نه مې ما یتیمانانو بچو وخوړ تا خو د تحفه ډالۍ نه وه صدقه دې کړې خیرات دې کړی زموږ د پیغمبر بچي او د هغه نسب او د هغه اولاد به صدقې نه خوري بلکل به نه خوري صدقه چې بل له ورکوې دې ته ځان لږ کمزوری ګڼئ ځان اوچت ګڼئ نو د پیغمبر اولاد او د هغوی نسب کمزوری نه دی هغه د لوی شان خلک دی هغوی له ډالۍ ورکړه ډالۍ لوی سړي له خلک وړي د عزت په شکل یې وړي صدقه خو یې لکه غریب دی لکه صدقه والا ورکړه نورې وجې هم شته طالبانو ته مونږ وایو تاسو ته یې نه وایم خو زمونږ نیکه صدقه منع کړې د خپلو بچو له او مونږ ټول سیدان یو تا صدقه کړې وه ځکه مونږ نه یو راغلی واچوه یو ګوټ تیل ماشومان دي چې دا ډیوه وله یو څه مري رانه تیلو باندې خلاص دی چې رڼا ورته وکړه وایي چې دی وکړه ما له یو درد وکړ اوهو بهرامه دنیا باندې د خوراک وکړ دا یتیمانان ماشومان او دا ښځه د جامو تو پیزار تو کیړی شلېدلې پړونې شلېدلې جامو دا دومره محتاجه ده کوم ځای د کور د پلانکي ځای کې بس درغله ډیوه مې ورته ډکه کړه لاړم نوکران مې راپاسول او ښه مضبوطه مې یو بوجۍ د خوراک نه ډکه کړه جامې مې پکې واچوړې ماشومانو جامې د زنانو جامې پړونې کې څه چې ما وس کېدل نوکرانو وی چې دا مونږ وړو مینا ما وی د دې ښځه ډېره مستغني ده ډېره باحیا ده دا خپل ښځه ځان نه ښیي خلکو ته خپل غریبي هم نه ښیي خلکو ته چې زه غریب یم د ډوډۍ سوال هم نه ده راغلی چې ماله ډوډۍ راکړه نو دا د دې آیا نه دا چاته نه ښیم په خپله ابوجی مې په اوږه کړه دومره درنه وه چې مې وړې هم نه شوه یو مېړه او د هغه زنانه کاره مې ورغورځوله کې مې ښوده او چې څنګه مې کېښودله هغې کې خوراک مې راواغېسته ماشومان واقعي د لوږې د لاسه دردېدل په دې ځمکه لوغړېدل ما وله خوراک برابر که بچو له چې بچې دا صدقه نه ده دا تحفه ده ډالۍ ده تاسو چې رقم شخصیت نوسیه تاسو صدقې نه خورئ نو دا ډالۍ مې راوړې تحفه مې راوړې ده بچې دا مې درکړې ده وخورئ ښځه هم خوشحاله شوه ماړه مې کړل خوراک مې وله ورکړ جامې پیزاره سې مې ورته کېښودل ما دې ښځې ته ووایي چې ستا له به زما له طرف نه مستقل تحفه ډالۍ راځي صدقه به نه راځي او د ماشومانو بچو چې څه ذمه داري دا به زما له طرف نه صدقه ډالۍ به نه بهرام وایي عبدالله ابن مبارک ته چې کله زه را رخصتېدم نو هغه مور هغه بچو ته وایي چې بچې بهرام کاکاجي ته یو دعا خو کې کړه په دا نیمه شپه کې تاسو له خوراک هر څه راوړل او تحفه ډالۍ راوړل نو بچې یو دعا خو ولو کې ماشوم لاس اوچت کا پټینی لاسونه واړه او الله ته لاس اوچت که یا الله دې بهرام بابا کاکاجي خو په نیمه شپه موږ له خوراک راوړه موږ یې ماړه کړو الله دا سوال د نه کوو پروردګاره چې دې زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته بوت الله زمونږ د نیکه سره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره الله یو ځای جنت ته بوت وی ذرا رخصت شوم عبدالله ابن مبارک کے په ژوند کې مې چې ته یو کار داسې کړی چې زه پې مطمئن یم دقه مې کړی وی بهرام مبارک تش دغه ماشوم بچی دعا قبوله ده ما درې ځله حضور پاک مبارک په خوب کې ولید تالی را لېږلی ما ته خو د دې پته نه وه ستا د دې ماشوم د دې خوراک او د دې بچو زه نوم خبر درې ځله مې ولید حضور پاک او زه یې تاله را لېږلی
چې ته بهرام ته ووایه چې ما سره یو ځای به جنت ته ځې. بهرام ډېر وژړل. ای عبدالله ابن مبارک ما ته کلمه ښایه، زه مسلمانېږم، الله مسلمان کړ. او چې هغه سره څومره نوکرانو ټولو باندې الله ایمان نصیب کړ، ټول مسلمانان. او اعلان یې وکړ چې زما په منډۍ کې هغه سړی به کار کوي، مزدوري نوکري به کوي چې هغه مسلمان. د یو ماشوم بچي دعا. ماشومانو ته موږ نن دعاګانې نه ښایو، کنځل ورته ښایو. رکوټې بچې دي نن ورته موږ ټاټاګانې ښایو، ټاټه وایو ټاټه وایو، دعا ورته نه ښایو. د دعا چل ورته نه ښایو. که دعا ورته ښایو پوهیو یې نه چې د دې څه معنی او څه مقصد دی. دعا آداب ورته موږ نه ښایو. د دعا د کولو طریقه ورته موږ نه ښایو. ادعو ربکم تضرعا وخفیا. الله وایي ما نه وغواړئ خو په زارۍ وغواړئ. زارۍ وکړئ وژاړئ راته. بنده ته موږ نه جاړو چې تنګ شو، نو خپل رب ته ولې ونه جاړو؟ زارۍ وکړئ ماته، پټه دعا وغواړئ چې ریا پکې نه، پټه دعا الله قبلوي. بعضې وخت ښکاره هم کولی شي چې یو کس دعا کوي، یو ګڼ کسان ناست دي هغې پې امین وي. دا هغه دعا ده چې د ماشوم دعا ده. الله داسې قبوله کړه چې سړي ته پې الله ایمان ور نصیب کړ. الله داسې قبوله کړه چې رسول الله مبارک پې الله خبردار کړ. د الله فرشتې ګرځي په دې مقدس مکه. او زمونږ بعضې څیزونه، بعضې درود شریف، زمونږ درود شریف بعضې څیزونه حضور پاک مبارک ته رسوي. الله پې د دواړو جهانو مبارک سردار خبر کړ. الله پې عبدالله ابن مبارک غوندې شخصیت د بشارت او زیري دپاره راولېږه. الله په دې قادر دی. او الله پې یو لوی سړي ته او د هغه ټول خاندان ته او د هغه ټولو نوکرانو ته ایمان ور نصیب کړ، او د پیغمبر مبارک نزدېکت ور نصیب کړ. کبر مه کوئ، زه به ده نه دعا غواړم. نه، مور او پلار نه دعا وغواړئ. د مور او پلار دعا د بچي دپاره قبلېږي. یک اخلاص ډېري. مور پلار مونږ کنځونه سپکې ورپسې وایو. په خدای چې مور او پلار دیني د لوی خیر نه محرومه شوې، د لوی خیر نه. هغې کې اخلاص وي، د الله د رضا دپاره دعاګانې کوي. مور او پلار ځان وروستو یادوي، بچي مخکې یادوي. ځان تیری بچی ور یادی، بچی سکے نوسی ور یادی. نوسی والد سے میں والدہ سے با لاړل چرو به وتم دعاګانې به کولې. په خدای مې دې قسمي دا په منبر ناست یم، په منبر په جومات کې چې حرمینو ته به چېرته لاړم الله دې قبول کړي. ما به څه وې والدې صاحبې ته چې به رالمه وی پلانکي ته پلانکي ته دوا وکړه. ما وی زه خو بل شان دوا کوم. وی څه مې زه یم چې خدایه زما مور څومره دعاګانې کړي دي او یا کوي ولې قبولې کړي. دا ماتم ده مالم کې، زما بچو لم کې، دا لونو لم کې، دا مسو لم کې. ما ته به وی ادریسا یقین په خدای کو دې ټکی په دې ته ما لجاړه راشي. پن همنوم بابا ته پلار او مور غشت څوک لیکته چې ما ته والي لوی رحمت ته مور او پلار قدر یو کې رونو ګوره. کله چا مور او پلار جام دی عزت یو کې قدر یو کې مکوي کبر مکوي. تا نام پیدا دي کمړې دي دعاګانې ورته وکړي. د مور او پلار دعا الله د بچو د لپاره قبلې او غواړي دعا د یو بل نه. حضور پاک له صحابه راتلل. حضرت انس د رسول الله مبارک خادمو لس کاله د حضور پاک خدمت کړي دي. سو لس کاله مور و ام سلیم رسول الله مبارک لراله الله رسوله انس خوستا خادم دی ادعو الله له دعا ولد الله نه غواړه کنه.
مور ده دعا قبلیږي لیکن پیغمبر مبارک لراله دعا ولا غواړه. نو حضور پاک لاس اوچت که حضرت انس وی 3 دواګانې راله وکړه. اللهم بارک له فی عمره ورزقه وولده. ماشاء الله پیغمبر مبارک خو عجیبه شخصیت ہو. اللہ پا عمر کے والا برکت واچے, اللہ مال کے والا برکت واچے, اولاد کے والا برکت واچے. دری دواگانی راتا ہو حضرت انس وی پا عمر کے خمیدہ برکت تے چی عمر میں دا سلونا اوڑے دلے دے او پا گیرا او پا سر کے ملا سپین ویخت نشتا. عمر میں دا سلونا اوڑے دلے دے یو غاخ ملا ندے او تے ٹول میں خپل غاخو ندے. دا خدا عمر برکت تے پیغمبر مبارک کرے دے. او دا مال برکت میں دا دے چی دا خلقو باخ پکال کے یو ظل میں وکی, دا ما باخ پکال کے 2 ظل میں وکی. اوی پا اولاد کے میں دا برکت تے دا چی تر اسا پورے میں 2 سل بچی زامن لونان وسان وسی 2 سل میں اولی دل بلا میں خاخ کلل چمڑ شوی دی نورم ویرا روان دی. دا غدعا چی حضور پاک اکللا دا حضرت انس تپار دیو نوی چی ام سلیم تا ولا غوالا کنا تی موری کن یا زان لدی غوالی کنا نویکلا ولا. حضرت ابو حریرہ وی دا ما مور و کافر و دا بے والم تکولم بے او پا دی بے والم چی دا پلار نک دین تا دی واپس زو دا پریدا و دا نوی دین. یو رضی او عالم اور عالم نیغ حضور پاک لا او رسول اللہ مبارک تا میں فریادو کو دا اللہ رسولہ تا دا ما دی مور لدعا نکے ستا تم بدی ردی وی اسلام و دین تم را لبدی ردی وی مور میں دا غگ نشم کولی وحی میں کنزل سپکی راتا اس امراتا دیر سپکی وی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سوچت کا وی اللہ دا ابو حریرہ مورتا ہدایتو کہ اللہ مسلمان ہے کی. ابو حریرہ پخپلم لوی سڑے دا پیغمبر دا حدیث و شاگرد صحابی دی سوال چانا کئی دا حضور پاک. رسول اللہ مبارک لا سجد کا ابو حریرہ بھی ماوی چی بس کارو شو دا پیغمبر مبارک دعا خدا عرش سر پا سکنڈونو کی ڈاغرہ وائی وچے کور تلالم و دروازی تا در نکیدم نو مور راتوی صبرو کا ابو حریرہ او دا شرلارو آواز میں وورید لکا چی سوکلام بی وی پوشو وچے وی لامبل دا مامورو جامع برابر کیو رادہ بچے چی وردن نشو ما وی ما توی بچے مار حضور پاک لبو دا چی ما تا مسلمانی خیز مسلمانی گم. دا قصید جمعی منز بخاری شریف کی رازی او حضور پاک تقریر کاؤ یو صحابی دا جمعات پا دروازہ را دن نشو وی دا اللہ رسولہ باران دا پارا سوالو کا خلق تباشو ساروی ملشو گیاگانی نشتا او بنشتا خلق تگی شو او دا عربو پا دے دشتونو بیابانونو کی با خلقو سیدل چینو پا غالال تکی خوبا کمی نیرون خونو نو چی باران نکی چینا کی اوبم ختمش ڈنڈونو کی اوبم ختمش ساروی ملشو انسانان حلاک شو معشومان حلاک شو اوگی شو خلق پسل نشتا تت اوبت زیادی دی وی پا اسمان کے دا سی سور نورو کنا دا سی سور چه معمولی چیتا دا گوتی برابر اوریت نخکاری دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سوچت او دباران دوئے وکلا یا اللہ دا خپل بندگان دے سیراب کا اللہ دا خپل ازمک دا کانی دا اونے بوٹے دے اللہ سیراب کا دوئے وکلا وی منگا ناستو او دے کی اوریاز رالا دا سی دا ڈال غندی لگا اوریاز رالا او اغا دا اسمان کے مکمل خورشوا او دا سی شلقاوی باران اوشو دا سی باران چی من کور تتلونو پا باران کے منڈے والے دا دا حضور پاک پا دعا یواف تا باران یو شان بیدو بیدو چی بل جمعہ کے بیا حضور پاک کے ناستا یا اغا ساڑی و یا بل ساڑی پاسے دا وی دا اللہ رسول خلق غرق شوئی لاری بند شدون بارانون چیزو پلارو سپر نشی کولی او دا خلقو کوٹیر او غردے دلے دا اللہ نا سوالو کا چی خدای باران بند کی
نو حضور پاک او خندل چې 13 جمعه خو وی چې خلک غرق شو د خشکې د لاسه، اوس وی خلک غرق شو د باران د لاسه. نو رسول الله مبارک په ګوته اشاره کوله یا الله دا باران په غونډو او په غرونو باندې او په بیابانونو په دشتونو او په ځنګلونو وراوه، الله په مونږ یې مه وراوه. وی چې پیغمبر مبارک به کم خوا ګوته خوځوله نو ریس تختېده. مدینه منوره کې انور راښکاره شو او غیر چاپیر وریځ وه او یو میاشت چې خلک به د بار نه راتلل نو په غرونو بارانونه دي، په غرونو خو باران نقصان نه کوي او په ځنګلو کې بارانونه دي، بوټي زرغون شو، ځنګلې زرغونې شوې، په چینو کې او په خوړونو په جوړو کې الله برا پیدا کړ. مشکل چې براغې نو خلکو به زر رامنډه کړې نبی علیه السلام پسې چې موږ له دعا وکړه. پخوا کې به هم چاته څه مشکل او پریشاني راله نو خلکو به څه کوله ختم به یې وکړه. اوس هغه شی ختم شي. خلک به رالل جومات ته مولوي صاحب له یاره استاد جي لږه دعا وکړه، هغه به ولا دعا وکړه ختم به یې وکړه. جومات کې به ختم وشو، په کور کې به ختم وشو، لږه صدقه به یې وکړه، مسلې به خدای حل کړي، مسلې خو الله حل کوي. خو په دې څیزونو الله خوشحالېږي. اوس هغه شی ختم شو. اوس د بل نه څوک سوال نه کوي، دعا نه غواړي، که اوم غواړی هغه وي مړه ځان له کوه په خپله کنه. صدقې څوک نه کوي، مال د خلکو ډېر خوښ شو. ختم د قرآن شریف څوک نه کوي. او پخوا خو به خلکو ملایان صاحبان راوستل ځکه خلکو قرآن شریف د کمو خلکو زده و. اوس خو صاحبه پار کور کې څلور پنځه شپږ لس کسان قرآن شریف ناظرې والا شته چې رویرونه او د خورایونه او دا ورسره راغونډ کې په خاندان کې بلا کسان پوره کېږي، لیکن څوک توجه نه ورکوي، څوک اړو ختم لاړو توجه بالکل نه ورکوي. نو دعا دا ده په خپلم کوه او د بل نم دعا غواړه او په زارۍ د رب العالمین نه دعا غواړه. دا دعاګانې خدای قبلوي. بل دا دی چې د مظلوم دعا چې کوم انسان سره زیاتې وشو مظلوم د دعا هم خدای قبلوي. ولې د کدی وخت کې د سره ظلم شوی زیاتې شوی دی او دې کې صریح حدیث موجود دی. حضور پاک فرمایي چې د مظلوم ته الله و چې د به مدد کوم که سموده پس وي خو خیر مدد به دې کوم، په چا ظلم مه کوئ. د تکلیف وخت کې چاته تکلیف ورسېږي نو دعا کوه الله قبله. حضرت یونس علیه السلام ته تکلیف ورسېد، ګوره پیغمبر دی. حضرت ایوب علیه السلام ته تکلیف ورسېده، دعا یې ونه کړه، الله ولا دعا قبول کړه. نو دا مې درته یو څو څیزونه وښودل، هغه دا چې په دې ځایونو کې دعا قبلېږي. د شپې په اخره شپه کې دعا قبلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې لومبي اسمان ته راکوزېږي، د الله داسې کوزېدل نشته لکه زمونږ په شان دی. په دغه کیفیت او په دې کنه په حقیقت موږ نه پوهېږو. یا د الله رحمت به وایي نو الله واس کوي. څوک شته چې ما نه وغواړي چې ورکړه؟ حاجتمند شته چې سوال وکړي وله پوره کړه؟ شته څوک چې ما نه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم؟ د مارونو دا وکړئ، عبادت پسې وکړئ، شپې خیره شپه کې پاسې تهجد وکړئ، الله نه وغواړئ، خو زارۍ سره به غواړئ. او دې دو جمعو کې مې درته ووایي غافل نه ګورئ، دړه نه به غواړئ او ابس او نامناسبه دعا به نه غواړئ چې ښه پوره برابر دعا به غواړئ. او داسې زمونږ چې په دې مړو کې کوم دواګانې کوي، راشو دوا به وکړو، لاس به اوچت کو او ځان نه به مچان وشړو، دا مچان شړل دي. نو بل به وایي دوا به وکړو، نو بل به وایي دوا به وکړو، نو څوک پکې لا وایي انا لله و انا الیه راجعون. نو دا خو د قرآن ایت وایي، دا خو دوا نه ده. بل وایي دوا به وکړو، الله اکبر الله اکبر لا اله. لکه څاروی علیه السلام دا خو مړ دی که نه، دوباره په قبر کې به چاړه راکاږي. بل بلا سجد کې دوا به وکړو بسم الله والله اکبر. خدای دې بې خو بس خو چې چرګه لالی سنډا لالی نو خلک دا کار کوي. او چې لس کسه راشي نو لس کسه بلا سوچتئ دوا به وکړو دوا به وکړو. خدای شته که ټک وایي، هلکه رښتیا وایم که دروغ وایم، سم نه تش مچان د مخ نه شړي، دوا به وکړو. او بیا په مقبره کې په مقبره کې د هغې غریب پلار مړ دی
چې هغه پلار قبر ته ښکته کړي، مور یې مړه ده چې مور قبر ته ښکته کړي، نو موږ یې د مټه ونیسو، داسې ځان ته یې راکاږو، یو دوا به وکړو نو بل یې راکاږي، یو دوا به وکړو نو بل یې راکاږي، یو دوا به وکړو نو تاوی یې غریب کمیس ته وشلی یا چې راکاږي ځان ته. هلکه رښتیا ووایه دا د خدای دپاره دوا ده که ځان ورته ښی؟ دی ما ته ووایه ځان چې زه جنازې له راغلی یم، ځان ورته ښی جنازې له راغلی او چې ورته دوه کسه مخامخ شي 5-6 کسان او داسې وګوري که نه، یو کس دوا کوي او دی نورو ته وګوري بیا نه کوي دوا چې دا اویلي ده مسې مولي دوا خو جنازه کې وکړه که اللهم اغفر لحینا و میتنا څه شی دا دوا نه ده. دقه ریاکارو مونږ په مخ اخیستې دوا به وکړو دوا به وکړو چې هلته کې مړی ښخ شي دی بیا خلک یې راټینګ کړي دوا به وکړو دوا پرېږدی نیکبختو چې دا مور قبر ته ښکته کړي، پرېږدی نیکبختو چې دا لالا قبر ته ښکته کړي، پرېږدی چې دا ښځه قبر ته ښکته کړي، پرېږدی چې دا پلار قبر ته ښکته کړي. ولې ظلم کوئ؟ ځان ښی چې زه جنازې له راغلی یم، ما جنازه وکړه په تندر دی هغه جنازه م لاړه، ریا دې وکړه. د ریا عبادت او سر نه قبلېږي. نن سبا زمونږ ټول عبادتونه د ریا نه ډک دي. په خدای جنازې له څوک څه لځي؟ دقې لځي چې ما وویني چې جنازه مې وکړه او ځان ورته ښی، نو چې په دې نیت لاړه چې زه خو رالم ریاکاري کې ځان ورته ښی، جنازه یې سر نه ونه شول، هسې لاړې وسې رالې سړی داسې کندې ته وردننه کړه. څه پې دعا خو دا نه ده، بس جنازه کې ردا وکړه دا کافي وه، خبره خلاصه. کینه قبر ته ایثار شه ورسره چې ثواب دې وشي. او چې مړي له رالې نو مړي اصل تعزیت ته تسلي ورکول دي، داسې خبرې وکړه چې هغه د مړي وارث ته تسلي میلو شي، صبر ورته میلو شي، اصل دا شی دی. زه یاره که ته دوام کې چې دی یو مړی دی او محتاج دی دوا به وکړمه، نو په کار دا دی چې پنځه رالل یو کس دعا وکړي په اخلاص ښه مزېداره ښکلې دا ووایي چې الله دا مړی وبخه، الله وارثانو له صبر ورکه، هغې له یو تلقین هم شو تعزیت هم شو او ټول پې امین وایي، بس یو کافي دی که او چې بیا ځي بیا وایي یو دوا به وکړو، راتلو سره هم یو دوا به وکړو او چې ځي نو بیا وایي یو بشیر جانه ګورې که مړ شوې که نه بس دلته به راته دوا کومه دې دوا ډېره ده څنګه امینه او که نو دله به ځې نو هلته کې به ولې یو ځل دوا کې نو بیا چې راځې بیا به دوا کې 3 ورځې به ځې نو هله به یې پرېږدې چې په خدای وبخې ما به ښکته دې به ښکته کوم دا کرین دا بلا به څوک ښکته کوي ما وجنې دا زه ښکته کولی شم ته ورته یو پوټی وګوره د خدای نیکبخته دا څه کوې خدای دې وله دراز عمر ورکړي او الله دې وله روغ صحت ورکړي او الله تعالی دې وله دا سترګې هم جوړې کړي. ما خو د ده دپاره یو وس کړی یو ډاکټر وی سترګو بدلېږي نو ما دې ولېږي یو ډاکټر له مې لکه چنده بدله غواړم د دوستانو نه خو که د ساره سترګه بدلېږي چې درته یې بدلې هغه چې دی لاړه هغه ورته وي دا ساره نه بدلېږي دونه غټې سترګې تا له رقم نه را پیدا د سنډا دله لګولې نه شو او نه دله غوی او اتي لګولی شو او د انسان هغه سترګه ستا په سترګه کې راځي نه پټې نه ده. بهر کیف زمارونو خلاصه دا ده چې دعا به په عاجزۍ کوئ په زارۍ به کوئ او یو سوال به ستاسو ذهن کې راځي چې لکه مونږ خو ډېرې دعاګانې کوو دا خو قبولې نه شوې او داسې رسول الله مبارک باید دعاګانې کړي دي او هغه ډېر لیټ قبولې شوي دي او اثر یې لیټ ظاهر شوی نو دا خبرې به راته انشاءالله په آینده جمعه کې وکړو. ښه د وډیګرام د کندي د تحسین الله انګور وفات شوې ده الله دې وبخي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د خړ د جمروس کور والا وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او بعضې بیماران دي الله تعالی دې ټولو له روغ صحتونه الله دې وله شفا ورکړي. ډاکټر ذاکر د نوخار والا د هغه والده وفات شوې ده الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. دعا وکړئ الله چې څومره بیماران دي ټول الله شفا ورکړي. زموږ د مرزو محترم قاری فیض الرحمن صاحب ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی وبخي الله وارثانو له صبر ورکړي. نور چې څومره مردګان دي الله ټول وبخي. الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله موږ له په صحیح طریقه د دعا کولو توفیق راکړي. الله چې څومره دعاګانې هم کړي راله قبول کړي. الله ته زموږ نه راضي شي الله ته زموږ نه راضي شي او زموږ د جمع له چې د کم لرې لرې ځای نه خلک راځي یو ځای بل ځای نه الله په یو قدم ولا اجرونه ورکړي. الله بې اولاد ولا اولاد ورکړي. الله چې چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي.
دو کې زمونږ په دې باجوړ کې دا حالات ډېر کشیده دي دارنګې زمونږ په دې نورو قبایلي علاقو کې چې الله زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي الله په موږ په دې ښکلي ملک په دې وطن کې امن راولي او دا دعا مو کوي چې زمونږ دا ښکلی وطن د دې کوڅه کوڅاره دې